طالبانو ته د امرالله صالح پیغور وایي طالبان د افغان میرمنو په زنداني کېدو له کفر نه باج غواړي. دا چې نور یې څه ویلي جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پخواني افغان ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح د طالبانو له لوري د ښځو د فعالینو پر نیولو غبرګون ښودلی او دا یې د طالبانو د غیرت یوه بیلګه بللې. امرالله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل هغه طالبان د راولپنډۍ پیداوار وبلل او زیاته یې کړه چې دا به لومړی ځل وي چې په افغانستان کې یو نظام ځوانې نجونې له کورونو باسي، زنداني کوي او بیا وایي چې موږ خبر نه یو. د ده په وینا چې افغانانو ته طالبان د منلو وړ نه دي او د دوی په وړاندې باید د مقاومت جبهه نوره هم قوي شي. له دې سره تر خوا د طالبانو له لوري د ښځو فعالینو له درکه کېدو له امله نړیوال غبرګونونه هم موجود دي. په دې اړه انټونیو ګوتریش هم غبرګون ښودلی ویلي دي چې طالبان دې په دې هکله معلومات ورکړي. پر طالبانو یو همدا نړیوال فشار دی چې ولې د ښځو په وړاندې خپلې ترسره کړې ژمنې نه عملي کوي او ولې دننه افغانستان کې غواړي چې د مترسو ښځو اواز خاموشه کړي. په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري څو تنه د ښځو فعالینې چې د دوی په وړاندې به یې لاریونونه کول نادرکه کړي او اوس یې مني هم نه چې ګواکې دا ښځې د دوی نیولي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي او د یونما مشرې دیبورا لاینس په خپل تازه بیان کې ویلي چې د افغان میرمنو د فعالینو د نیولو په هکله یې د دې ډلې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره خبرې کړي او له هغه پلوه ډاډ ورکړل شوی چې په دې برخه کې به اقدام کوي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.